بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. مجو تاسو لله الحمد مؤمنان یو او دا زموږ ستاسو د پاره ویاړ او فخر دی چې د آباو او اجدادو څخه موږ تاسو پر ایمان او اسلام او پر کلمه د توحید راغلی یو. نو دا هم زموږ ستاسو د پاره ضروري ده چې دا وپېژنو چې د ایمان د اویا شعبې کومې دي. آیا هغه شعبې په موږ تاسو کې وجود لري او که بعضې شعبې زموږ ستاسو څخه نیستې دي؟ که چیرې د ایمان ټولې شعبې په یو مؤمن مسلمان کې وجود پیدا کړي نو دا هم یقین دی چې د دې مؤمن ایمان کامل دی. او کم چا کې چې د ایمان د شعبو څخه یوه کمه وي د یوې په اندازه یې په ایمان کې ضعف دی، کمزوري پکښې ده. او څلورمه شعبه د ایمان د څه بالا او یاو شعبو څخه هغه دا ده چې موږ تاسو به عقیده لرو د الله عز وجل پر ملکو باندې. د الله عز وجل ملکی، د الله عز وجل نورانی مقرب او پاک مخلوق دی. ملائکه علیهم السلام دا د ذکورت او د انوثت څخه د نارینوالي او د ښځوالي څخه پاک دي. ملائکه علیهم السلام خوب خوراک او چشک نه لري. ملائکه علیهم السلام مریضي او ستړیا نه لري. ملائکه علیهم السلام یوه ذره د الله عز وجل نافرمانی نه کوي، ځکه چې د ملائکو سره نفس، شهوت او شیطان نسته. ملائکه علیهم السلام الله عز وجل د نورانیت څخه پیدا کړي دي، یعنی د هغوی حقیقت او ماده نور دی، لکه د پیری حقیقت او ماده هغه دود والا اور دی، د شیطان حقیقت او ماده هغه تیز شنې لمبې والا اور دی، د انسان حقیقت او ماده خاوره ده. او د ملائکه علیهم السلام حقیقت او ماده چې دوی ځینې جوړ سوي دي، مرکبې سوي دي، دا نور دی یوازې. دغه ملکی علیهم السلام چې الله عز وجل پیدا کړي دي د دې شمیر یوازې الله عز وجل ته معلوم دی. وما يعلم جنود ربك الا هو، د الله په لشکرو یوازې الله خبر دی. او کمی ملکی چې الله عز وجل د کمی وظیفې دپاره پیدا کړي دي دا ملکی پر هغه وظیفه باندې دي د سترګو د رب په اندازه باندې نافرمانی نه کوي د الله پاک. او کمی ملکی چې الله عز وجل پیدا کړي دي دغه ټولې ملکی اول لري او آخر لري. ملائکه قدیمی نه دي، ازلی و ابدی نه دي لکه الله عز وجل، بلکې پانې کیږي. كل شيء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون. الله لره فیصله ده او تاسې ټول الله عز وجل لره ورځي په ورځ کې د قیامت. دا د ملائکو عقیده او پر ملائکو باندې ایمان درلودل دا د ایمان د څه بالا او یاو شعبو څخه یوه شعبه ده.